منګل صاحب که واقعا که څه هم اوس ګران صاحب وویل چې د جهیش محمد د ډلې مشر په افغانستان کې نه په پاکستان کې ده، که واقعا دغه برعکس شي او دی په افغانستان کې وي، دا به د پاکستان او افغانستان په اړیکو باندې څه تاثیر وکړي؟ سلامونه قدرمنې همداسې د تاسو ټي وي یا هم د پروګرام تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. همداسې مېلمو ته چې دلته دي ګورئ موږ په یوه پوزیشن باید پوه شو اصلي خبره چیرې ده، یعنی موضوع چیرې ده. پاکستان تل نه یوازې چې دوه مخی سیاست مخته بیولی، پاکستان تل څلور مخی سیاست مخته بیایي. همدغه شی چې د جیش محمد ډله یا هم مسعود ظاهر چې دلته دوی وایي چې اوس په افغانستان کې ده، او یا هم خو د خبرې څنګه چې بن لادن هم دوی وی چې افغانستان ته د ګوري بن لادن هغه پاکستان کې پیدا شو. دا هغه بهانې دي چې پاکستان د سیاسي ګټې ذات نن د طالب پروګرام ته یا هم د طالب دولت یا د رژیم ته بل بهانې لټولو سره دوی اخته دي چې څنګه دوی وکړي شي د طالبانو نظام یو ترهګر نظام اعلان کوي، یا هم دوی په یو بل نوم نه نړیوالو ته بدنام کړي. دا د پاکستان هغه سیاسي چالشونه دي چې دوی تل اندې چالشونه دوی ګټه اخیستي دا او تل څلور مخه سیاست مخدمه. منګل صاحب د سیاسي چارو د شنونکو په خبره چې پاکستان پر ځان د فشار او تورونو کمولو په مخه دا ډول څرګندونې کړې دي. د طالبانو پخوانی سفیر سلام ضعیف هم دې ته ورته ټویټ کړی. آیا طالبان به د پاکستان د دا ډول سیاستونو زغم ولري؟ زه داسې فکر نشم کړلی، ځکه چې موږ اول د طالبانو مشرانو کورنۍ ته وګورو، زیاتره دوی په پاکستان کې دي او دوی هم د پاکستان نه راغلي دي زیاتره یې. نو زه فکر نه کوم چې طالبان یو برخورد یا هم داسې یو جدي عمل د دوی په مقابل کې وکړي. او هغه زموږ زیاتره طالبان ګوري چې هغه د پاکستان ځینې ټویټر کې خبرې کړې دي، هم مخامخ په تلویزیونونو کې ځینې خبرې شوې دي، هغه همیشه د خپل وظیفې نه ګوښه شوې دي. یعنی دا په دې معنی ده چې طالب اوس په هغه جرأت کې نه ده چې راسن د پاکستان ځینې هغه مداخلې چې فعلا کېږي په افغانستان کې دوی مخه ونیولی شي. که دغه د دې لپاره چې وخت کم